د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. په ماړه د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن شنبه د هود یا د کب د میاشتې 15 د 2023 میلادي کال د فبرवरी میاشتې 23 منټې سره سمون لري. روانه خبرې د سات درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. له اماراتو څخه بلخ هوایي ډګر ته بیا ځلې د کارګو الوتنې پیل شوې. پنجشیر کې د یوې قومي شخړې ته د پای ټکی کېښودل شو. او د اسرائیلو د ماتې نښې صهیونیست پوځ غزه کې د شاتګ هڅې کوي. وسم بشپړ خبرونه. له اماراتو څخه بلخ هوایي ډګر ته بیا ځلې د کارګو الوتنې پیل شوې. د افغانستان اسلامي امارات تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته لومړی ځل لپاره له اماراتو څخه بلخ هوایي ډګر ته د کارګو الوتنې فلای سکای هوایي شرکت له لوري ترسره شوه چې 14 ټنه سوداګریز توکي دغه ولایت ته رالېږدولې دي. جوړه شوي مراسمو کې د بلخ د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس اسدالله اسدي، د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر د ګمرک مدیر عبدالله مطمئن، د بیات پاور شرکت مسؤلینو او کاري پرسونل شتون درلود. د متحده عربي اماراتو څخه بلخ ولایت ته د پرواز وروسته د کارګو شرکت مسؤل وویل چې افغانستان او متحده عربي امارات غواړي د سوداګرۍ په برخه کې پراخې اړیکې ولري. نو اړتیا ده چې د بلخ او متحده عربي اماراتو ترمنځ د کارګو دوه اړخیز پروازونه پیل کړي. په پنجشیر کې یوې قومي شخړې ته د پای ټکی کېښودل شو. د پنجشیر د شخړو حل کمیټې د ځمکې پر سر د یوې قومي شخړې د پای ته رسولو خبر ورکړی دی. د پنجشیر د شخړو د حل کمیټې رئیس محمد رها ابرار د رسنیو ته وویل چې دغه وکلنه شخړه د یاد ولایت په لومړۍ برخې ولسوالۍ کې د ولایت مرستیال مولا شاه ملنګ روح الله د دیني عالمانو، قومي مشرانو او یو شمېر سیمه ییزو مسؤلینو په شتون په دوستۍ بدله شوه. په ورته وخت کې د قضیې دواړو لوریو د پنجشیر د شخړو د حل کمیټې له پرېکړې خوښي وښودله او د خپلې دوستۍ د دوام په اړه یې ډاډ ورکړ. درنو اوریدونکو، په خبري سرویس کې وسم یو بارنی خبر. د اسرائیلو د ماتې نښې صهیونیست پوځ غزه کې د شاتګ هڅې کوي. داسې حال کې چې د فرانسې پاریس کې د اسرائیل او فلسطیني جهادي ډلو ترمنځ د اوربند هڅې روانې دي. اسرائیلي رسنیو خبر ورکړی چې د بنیامین نتنیاهو حکومت له روژې وړاندې له حماس او نورو فلسطیني ډلو سره د اوربند د ټینګېدو د بندیانو تبادلې ته زړه ښه کړی دی. اسرائیلي رسنیو د ځینو صهیونیست چارواکو له قوله ویلي چې اسرائیلي پوځ تر دې زیات د حماس او نور جهادي ډلو پر وړاندې د جګړې توان نه لري. درنو اوریدونکو، په خبري سرویس کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بیا ښه وخت. لوی علم ملشه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.